دا چې زه په افغانستان کې سره کوم، دا چې زه په اروپا کې سره کوم یم، دا زه خپل ځان ته دلیلونه لرم. یو پوځیانه د یوه بله هم پیدا کړې ګلالۍ کریمي په نوم باندې، بس هغې هلته چېرته بیچاره پرتوک کلی په موټرسایکل ناسته د دې پر ټیکاکونه نه ورته ټینګېږي. دلته ویډیوګانې دغه 450 کسان دلته ناست وبخښې مشل جانه ښه شو د خبرې ته دې راپام راواړوه. ګورئ دغه جمهوریت کې چې زه درته وایم چې زمونږ او ستاسو عزت و زمونږ او ستاسو د میرمنو عفت پکې و، هغه دا و. همدغه ګلالۍ کریمي نومېږي، څه نومېږي مې نوم هم صحیح نه ده زده. دغه جلۍ دغه په افغانستان کې په شمشاد تلویزیون کې وه، ښه درنه پښتنه جلۍ وه او ښه درنه به ناسته وه، هېڅ یې موږ بې عزتي ونه لیدله. طالب چې په دې خاورې نازل سو مجبور چې خلک له دې خاورې ووځي. هغه اوس چې دغه غرب کې دا هر ډول کار کوي دا د طالب له وجې کوي. د فرانسې بخښنه غواړم، د فرانسې آئین ده، د فرانسې قانون ده، مکتب ته هم ځي، توري سره هم کیني، عربي سره هم کیني. تا ولې دومره مجبوره کړه چې هغې خپل وطن پرېښود؟ په شمشاد کې ټیکری اغوستو، 200 روپۍ خپلې فامیل ته پیدا کولې او خپل وطن ته خدمت کوي، یو ښه میسیج یې ورکوه. زه په لامل غږېږم. په لومړی سر کې غواړم یو څو خبرې وکړم، هغې نه وروسته نور خبرو ته راسم. دې پسې مه ګرځئ چې ګلالۍ څنګه لباس اغوندي، ګلالۍ په خپل شخصي ژوند کې سره کم ده، هغه په خپل شخصي ژوند کې سره کم فعالیتونه کوي یا خپل د هغې شخصي ژوند سره کم دی. دا ستاسو لپاره مهمه نه ده او نه تاسو پورې اړه لري، ځکه دا چې دی شخصي ژوند چې دی د خدای پاک هر چا ته جلا ورکړی ده. دا چې تاسو نه پوهېږئ، تاسو د مطالعې برخه د زده کړې برخه مو راکښته ده، دې کې موږ ملامت نه یو او موږ هم درته نور څه نه وایو، بیا تاسو پر حقه یاست. زه ولاکه نه په ګلالۍ وغږېږم نه په پوځي وغږېږم. د دغو ښځو په شان باندې په صلحاو ښځې نورې په دې میډیا کې دي، طلاقونه یې د میړونو نه واخیستل. دغه دا ولې راوتښ د وطن نه ولې وځي، ولې یو فامیل وځي، ولې یوه ښځه وځي، ولې یو ځوان وځي؟ باید په لامل باندې خبرې وشي. خپل ځانونو ته پام وکړئ، په خپل ځانونو باندې کار وکړئ. دومره وخت ماته مه راکوئ چې ګلالۍ څه کوي، څنګه لباس اغوستی ده، څنګه فعالیت کوي. نو دا شیان په درد نه خوري. خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل ځان ته اولویت ورکړئ. تقریبا 14 کلنۍ څخه تر اوسه پورې زه په سوشل میډیا کې یم، همدا زما مسلک دی او پکښې لوبېږم، لا به هم په سوشل میډیا کې یم. نو دومره وخت ماته مه راکوئ، زه په خپل کارونو باندې بوخته یم، خپل کارونه مخ ته وړم. زه ویډیو پوسټوم ټیک ټاک ته راځم الانه، کله دوستان راته ولېږي چې دا ویډیو تا پسې سوې ده یا د خلکو داسې خبرې تا پسې کړې دي، زما لپاره اګنور دي، نه زما لپاره دومره په زړه پورې دي. خو زه تاسو ته یوه خبره کوم چې زه تاسې زده کړه وکوئ، تاسې مطالعه وکوئ. دومره وخت چې تاسې ماته راکوئ، دومره وخت تاسې ټیک ټاک ته ورکوئ، دغه برخې یو اړخ تاسې ورکوئ مطالعې ته یا هم زده کړې ته، بیا تاسې د ژوند په خوند پوهېږئ او د خپل ژوند هغه روښانه لارې تعقیبولی سئ او بیا تاسې خپل ځان ته حکم نه ورکوئ چې تاسو په شخصي ژوند کې لاس وهنه وکوئ. له ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم خپل ځانونو باندې پام وکوئ او مطالعه وکوئ تر څو تاسو ته ښه بد معلوم سي.